زه یو پوښتنه غواړم چې د اشرف غني په اړه وکړم له تاسو له ټول چې زما خبرې ټول اوري سیدي اشرف غني ولاړی وطن یې پرې شوی سیدي آیا اشرف غني نسوای کولای چې د دوبۍ پر ځای ځکه چې هلته سیاسي فعالیت دی نسي کولی سیدي دا یې بهانه ده چې دا یو بل مملکت ته ورسي ګوره دی چې کله رئیس جمهور راتلي دارایي ثبتول د 200 میلیونه ډالر سرمایه وه سیدي د سرمایې ته ضرورت نه لري دغونه سرمایه‌دار سړی دی چې دا یو بل مملکت ته ورسي پاسپورټ ځان ته رانیسي سیدي د ګولډن پاسپورټ په میلیون 2 میلیونه ډالر رانیولی سي او د هغه ځای نه د جمهوریت ننګه وکړي د طالب په مقابل کې جبهه خلاص کړي کولی شي که نه د اشرف غني چې دا ادرس جوړ کړي ولې نه کوي ستانکزی صاحب یوه خبره درته وکړم له شمال څخه مخکې مې ویل چې له شک پرته ډاکټر صاحب غني ته ما ډېر احترام درلود او ډېر راباندې ګران دی او د هغه پوهې او علمیت دپاره په هغه کې هېڅ شک نشته تیره پوهه لري ډېر زیات پوهه لري ډاکټر صاحب غني سره د افغانستان د یو وګړي او د یو ځوان په صفت لکه زه چې په دې امریکا کې کوم ژوند تېروم دا مې پر ځان نه دی تېرزو او همدغسې پر تاسو او پر نور افغانانو دغه پوښتنه به دقیقا ورنه کوم دغه حالت مسؤلیت ته زما مشر وې ما تا ته رایه درکړې وه ته مجبور مکلف یې چې دې ولس ته مخاطب سي برعکس اسیب خانه وبخښئ برعکس په پودکاسټ کې ناست دی طالبانو ته مشورې ورکړي چې دا داسې کوي دا داسې کوي دا داسې کوي اوس سړی دا اوس د پودکاسټونو وخت نه دی چې ته د اوبو پر مدیریت خبرې کوي دغونه تکړه چې وي خو خپله به دې کړې وای